ګرانو هیوادوالو، اوس تاسو کولی شئ چې هر وخت په آنلاین بڼه پاسپورت لپاره نوملیکنه وکړئ او خپل پاسپورت ترلاسه کړئ. د پاسپورت آنلاین فورم ډکولو لپاره د passport.moi.gov.af ویب سایټ ته مراجعه وکړئ. په وړاندې تر دې چې د پاسپورت آنلاین فورم په ډکولو پیل وکړئ، باید د خپل انځور او امضا ثبت له ځان سره ولرئ. د پاسپورت آنلاین فورم ډکولو لپاره پاسپورت اړونده ویبپاڼې ته په تلو سره د پښتو یا دري ژبې په ټاکنې سره د پاسپورت غوښتنلیک آنلاین فورم ډکولی شئ او د ژبې په ټاکنې سره تاسو د پاسپورت غوښتنلیک یا درخواستۍ فورم ته دننه کیږئ. وړاندې تر دې چې د فورمې په ډکولو پیل وکړئ، درشي معلومات یا لارښوونې په دقیقه توګه ولولئ چې عبارت دي له اړین اسناد، د پاسپورت د اعتبار موده، د پاسپورت لګښت، د پیسو تحویلۍ یا ورکړې طریقه، د وړیا پاسپورت مستحقین، د پاسپورت د صدور موانع او د فورمې ډکولو لپاره اړین معلومات دي. د دغو لارښوونو د دقیقې مطالعې وروسته غوښتنلیک ته ټک ورکړئ. د پاسپورت غوښتنلیک 9 مرحلې لري چې تر ټولو مهمه او بنیادي مرحله پکې لومړۍ مرحله ده چې خپل شخصي معلومات باید په دقیقه توګه درج کړئ چې عبارت دي له لقب چې پکې آقا یا خانم څخه یو ټاکل کیږي، او بیا د غوښتنلیک ډول مشخص کړئ چې د تجدید یا جدید ټاکنو څخه یو وټاکئ، او ورپسې نوم، د پلار نوم او د نیکه نوم نه یوازې په ملي ژبو بلکې د صفحې په کیڼ لوري کې په انګلیسي ژبه هم ټایپ کړئ، او بیا په ترتیب سره د زیږیدنې لمریزه او میلادي نیټه مو په مشخص شوي تشو چوکاټونو کې ورسوئ، او ورپسې دنده، د زوکړې ځای، هستوګنځای، مدني حالت، د هویت د سند ډول یعنې تذکره او مقابل تش چوکاټ کې د خپلې تذکرې شمیره ورسوئ، او په پای کې جنس، د ویښتانو رنګ، د سترګو رنګ او د خط اندازه مو په سانتي متر رسولو سره د صفحې په پای کې د لیکل شوي کوډ ټایپ کول هم مه هیروئ، او د کوډ په ټایپ کولو سره دوهمې مرحلې ته دننه شئ. په دوهمه مرحله کې د عکس او امضا ثبت چې له وړاندې مو باید چمتو کړی وي اپلوډ کړئ او دریمې مرحلې ته دننه شئ. په دریمه مرحله کې د پاسپورت د لاسته راوړلو ادرس، پوستخانه او د تلیفون شمیره او نور غوښتل شوي معلومات درج او څلورمې مرحلې ته دننه شئ. په څلورمه مرحله کې که چیرې د تجارتي پاسپورت لپاره درخواست ورکوئ، نو د خپل شرکت اړین معلومات چې په فورم کې له تاسو غوښتل شوي درج کړئ، او بیا پنځمې مرحلې ته دننه شئ. په دغه مرحله کې د خپل وروستي تحصیلي سند اړونده معلومات چې په فورم کې له تاسو غوښتل شوي درج کړئ، البته دا په هغه صورت کې چې تخصص یا دنده مو د شغل آزاد او خانمخانه څخه پرته نور څه وي. د دغو معلوماتو په رسولو سره شپږمې مرحلې ته دننه شئ. په همدې توګه په شپږمه مرحله کې هم د خپلې وظیفې په اړه په فورم کې غوښتل شوي معلومات درج کړئ، او اوومې مرحلې ته دننه شئ. په دغه مرحله کې که چیرې پاسپورت لرئ او غواړئ تجدید یا نوی کړئ، نو په لاس کې مو د موجود پاسپورت اړین معلومات په دقیقه توګه درج کړئ، او اتمې مرحلې ته دننه شئ. په دغه مرحله کې که چیرې مرتکب د کوم جرم شوي وئ، نو ټول اړین معلومات درج کړئ، او په دې توګه نهمې مرحلې ته دننه شئ چې د پاسپورت د غوښتنلیک د بشپړولو وروستۍ مرحله ده چې پکې د پاسپورت غوښتنلیک نوع، د جریمې او پرداخت ډول او همدارنګه د پاسپورت موده او د پاسپورت قیمت دی پکې مشخص کړئ، او درج شوي معلومات ثبت او چاپ کړئ، او کله چې د درج شوي معلوماتو له مطالعې وروسته مطمئن شئ چې معلومات صحیح او پرته له غلطۍ دي، نو د تایید او ارسال تڼۍ ته ټک ورکړئ تر څو چې ستاسو معلومات ولیږل شي، او د بایومتریک له مرحلې له ترسره کېدو وروسته چې د پاسپورت ادارې له لوري تاسو ته نیټه مشخص کیږي، په ټاکل شوي پوستخانه کې خپل پاسپورت ترلاسه کړئ.